نیمه شپه 2 بجې د وینزویلا په پلازمینه کې د سترو چاودنو په غږونو خلک ویښ شول. ناخبره له دې چې څه پېښ شوي دي. امریکا د دغه هیواد په پلازمینې په څو ځایونو هوایي بمبارۍ وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمنې نیولي او له دغه هیواده یې ویستې دي. هغه پیښه چې اټکل هم نه کېده چې په دومره ژر دې رامنځته شي. امریکایي چارواکو ویلي چې مادورو به د وسلو او نشه یي توکو قاچاق په تور امریکایي محکمو کې خپله سزا وویني. خو مادورو چې له 2014 کال راهیسې په واک کې وه ولې ونه شو کولی له خپل ځانه ساتنه او دفاع وکړي او په وینزویلا د امریکا برید نورو ډلو او رژیمونو ته څه پیغام لري. سلامونه، وخت مو په خیر. زه روح الامین یازا یم. مخکې له دې چې په وینزویلا د امریکا برید او د مادورو د نیول کېدو په اړه خپرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث پیل کړم. لومړی په همدې اړه د نجیب پاسون راپور خپرو. کاراکاس، وینزویلا. تیر سهار وختي تر ناڅاپي بریدونو لاندې چاودنو د پلازمینې چوپتیا ماته کړه. امریکایي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړل چې له مخې یې څو ساعتونو کې د یاد هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې د نیول کېدو خبر خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا عملیات ځلانده بللي او ویلي د امریکایي ځواکونو لخوا په ډېرې ښې همغږۍ سره ترسره سوي او مادورو له هیواده ایستل سوی. د وینزویلا کورنیو چارو وزیر له خلکو د آرام پاتې کېدو غوښتنه کړې او ویلي ولس باید د بهرني یرغل پر وړاندې یو موټی وي. همداراز د یاد هیواد دفاع وزیر هم ویلي امریکایي ځواکونو ولسي سیمې په نښه کړي. د وینزویلا ملت او ملي وسلوال ځواکونه ټولې نړۍ ته خبر ورکوي چې د جنوري په 3 د سهار په لومړیو کې وینزویلا د متحده ایالاتونو د حکومت لخوا د پوځي یرغل هدف وګرځید. تر اوسه پورې د هغو یرغلګرو ځواکونو بریدونه چې زموږ په مقدسه خاوره یې کړي دي د کاراکاس په ځینو برخو او همدارنګه په څو ایالتونو کې لیدل شوي دي. دوی په ملکی او ښاري سیمو راکټونه او توغندۍ توغولي دي. موږ اوس مهال له دې سیمو څخه د ټپیانو او مړو په اړه معلومات راټولوو. آزاد او خپلواکه وینزویلا په ټول ځواک سره په کلکه د بهرنیو ځواکونو شتون غندي. د وینزویلا حکومت په یو بیان کې د امریکا نظامی بریدونه غندلي دي. په دې اعلامیه کې راغلي دا بریدونه د یاد هیواد د ستراتیژیکو سرچینو په ځانګړي ډول د نفتو او کاني زیرمو نیولو په موخه ترسره کیږي. همداراز روسي او ایران چې له وینزویلا سره نږدې اړیکې لري د امریکا دا اقدام وسلوال یرغل بللی او د خطرناکو پایلو درلودو خبرې ورکړی. نیکولاس مادورو چې له 2014 کال راهیسې د وینزویلا ولسمشر و واکمني یې تل له لانجمنو ټاکنو او پراخو اعتراضونو سره مل وه. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کراتو ادعا کړې وه چې وینزویلا له اوږدې مودې راهیسې د امریکا په زیان کار کوي او له مادورو یې غوښتي وو چې له واکه لاس په سر سي. په ورته وخت کې د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې نیکولاس مادورو او د هغه میرمن به له عدلي تورونو سره مخ سي. پوښتنه ده د امریکا دا پوځي اقدام به وینزویلا کوم لور ته بوزي او پایلې به یې څه وي؟ د مادورو له نیول کېدو وروسته د وینزویلا راتلونکی به څنګه وي؟ د مادورو د ملګرو هیوادونو غبرګون څه دی؟ په همدې موضوع لپاره را سره خپرونه کې یو ځای شوي دي. پخوانی ډیپلومات عبدالرزاق لقمان، د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر حسین شهید سهروردي او لیکوال او تاریخ پوه شهسوار سنګروال. درې واړو درنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله. ښاغلی سنګروال، پیل کې به راشو تاسې ته د ټرمپ او مادورو ترمنځ دغه توندې نیوکې 2015 کال کې زیاتې شوې.
حتی ټرمپ څو ځلې له مادورو څخه غوښتنه وکړه چې استعفا وکړي، ولسمشري دې پرېږدي، له دغه هېواده دې ووځي، خو خبره تر دغه ځای راورسېده چې بالاخره تېره شپه امریکا په وینزویلا کې بریدونه وکړل. ولې خبره تر دغه ځایه پورې راورسېدله چې بالاخره مادورو ونیول شول؟ مخکې له دې چې تاسو ځواب ته راشم، په د مادورو هغه تازه انځور چې له نیول کېدلو وروسته هم ښاغلي ټرمپ خپور کړی، هغه هم نشو، هغه هم تاسو ګورئ، او ښاغلی سنګروال مهرباني تاسو ځواب اورو. بلې نیازه صاحب، تاسو ته او د تاسو درنو میلمنو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه، احترامونه وړاندې کوم. بلې هغه مهال چې په 2014 کال باندې نیکولاس مادورو واک ته ورسېد، په هماغه وخت کې هم امریکې د په رسمیت ونه پیژاند، بلکې د ده هغه مخالف ګوند چې د ده په وړاندې درېدلی و هغه په رسمیت پیژندلی و. ولې دغه دښمني له دغه ځای نه ده پیل شوې؟ دا دښمني یو اوږد شالید لري چې او د دې دپاره چې دغه سیمه په تاریخي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې ځانګړی ارزښت لري. هغه مهال چې امریکا په 1900 کال باندې دې سیمې ته متوجه شوه، غوښتې چې د دغې سیمې په نفت باندې او په تیلو باندې کنټرول ترلاسه کړي، نو همدا علت و چې توجه یې دې سیمې ته زیاته شوه. او د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، یعنې هغه مهال چې سړه جګړه پیل شوه، د په دغه مهال باندې نورې هم اندېښنې زیاتې شوې، او د دې اندېښنې یو ستر علت دا و چې شوروي اتحاد تقریبا ځینې سیمې د خپل سیاسي تسلط لاندې تقریبا راوستې وي، چې موږ کویوبا یادولی شو، همدغه ډول نیکاراګوا یادولی شو، یا په ټوله کې د جنوبي امریکا او د لاتینې امریکا یو شمېر هیوادونه یادولی شو چې یو د بل پسې هلته پاڅونونه رامنځته شول. په 1949 کال د کویوبا انقلاب او په 1990 کال د نیکاراګوا او همدغه ډول په چیلي کې چې کوم پاڅونونه یو د بل پسې رامنځته شو، د امریکا اندېښنه نوره هم زیاته کړه. نو ولې اساسي دښمني د وینزویلا او د امریکې هغه وخت شروع شوه چې په 1999 کال باندې چاویز قدرت ته ورسید. هغه شرکتونه د امریکې چې په دغه سیمه کې فعال وو، تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ باندې وګواښل شول. ولې امریکا بیا هم کوشش کو چې څنګه کولی شي چې خپل سیال چاویز له پښو وغورځوي. هماغه و چې په 2002 کال باندې کودتا وشوه او دی له منځه ویوړ. ولې بیا هم په 2014 کال لکه د مخه مې چې تاسو ته عرض وکړو، کله چې مادورو قدرت ته ورسېد، دا هم د چاویز لاره خپله کړه، له امریکې سره خپلې دښمني ته ادامه ورکړه. نو امریکې په دغه سیمه کې چې له یوې خوا هغه اقتصادي مهمه سیمه وه، او له بلې خوا له دې نه د مخه د بریکس هیوادونو هم تقریبا یو ګواښ خو ده ته چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه لکه روسیه او چین او لکه هند او جنوبي افریقا او په خپله برازیل او ځینې هیوادونه، دا یو بل ګواښ خو ده ته. د کوشش کوو چې دغه دواړه ګواښونه څنګه کابو کولی شي. نو همغه و چې لومړی پیل یې د هندي سیمې نه وکړو، او بالاخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، نن یې حمله وکوله او د دغې سیمې یا د دغه سیمې ولسمشر یا د دغه هیواد ولسمشر ونیو، او برخلیک یې لا تر اوسه معلوم نه دی چې ورسره څه به کېږي. بله، ډېره مننه ښاغلی سنګروال، تاسو ډېره ښه تاریخي اشاره ورته درلوده. حتما به په نورو اړخونو هم سره بحث وکړو، ځکه ظاهرا امریکا دا وایي چې مادورو او د حکومت په نشهیي توکو قاچاق کې لاس درلود، د وسلو په قاچاق کې لاس درلود، او ټاکل شوی چې په امریکا کې به د امریکایي محکمې لخوا محکمه شي. ډېره زیاته مننه. ښاغلی سهروردي، مادورو یو عادي کس نه و، د وینزویلا ولسمشر و. 2014 کال کې د واک ته رسېدلی او شاوخوا 12 کاله په واک کې پاتې شوی. څنګه په 10 دقیقو کې هر څه له منځه لاړل او امریکا راغله او بالاخره دغه ولسمشر ونیو، امریکا ته انتقال کړي، یا غواړي چې امریکا ته انتقال کړي، هلته یې محکمه کړي؟ نیازی صاحب، دا چې کوم واقعه شوې ده مادورو قدرت کې 2014 کې راغله،
او اوس پورې چې دی الته موجود او مسلسل امریکای چې دی هغه تسلط نه منل، سیاسي تسلط بيخي نه منل. دا چې تا اول ځل نه دی شوی، یو اول خدا وایم چې دی دلته نه چې دی لری کړی شو دینه مخکې چې دی نیکراګوا کیس تاسو ته مخ دی هغه وړاندې دی 1985 کې چې دی هغه موچت کړی شو دي زینا خپل ملک نه. بیا تاسو ګری صدام حسین کې سمون ته مخ دی هغه موچت کړی شو، او بیا چې دی هغه خپل لحاظ سره چې دی یو عدالت قائم کړه او هغه په حساب چې دی هغه لا امریکا ایران پانسی سزا ورکو. بیا دینه مخ کې چې دی زمارور چې کم شاه سوار صاحب دی هغه ډیره خولي اشاره مو وکړه او هغه د دې چې دا ډیګو چاویز چې دی هغه ډیر زیات امریکای خلاف. یو خبره یاد لري چې وینزویلا کې امریکای خلاف چې کم جذبات دي هغه ډیر اسانتیا سره سړی چې دی هغه کیشکال شي ځان د پاره استعمالال شي، ولی چې امریکایان د وینزویلا خلک چې دی هغه ډیر زیات محسوسي چې مونږ د امریکا په زور چې دی مونږ باندې سیاسي تسلط قائم کول غواړي. دغه حل چې دی تاسو دا وګورئ چې مادروف اومک کار دلته شروع کړي و او چې کم عوامي چې کم احساسات او جذبات د امریکای خلاف هغه भरपूर چې دی هغه فائدہ هغه اوچتول. دا چې کم معاملات روانو بیا د دې چې د دې چې کم اړیکې دي اړیکې چې دی هغه ایران سره، چین سره او روسیا سره ډیر زیات نږدې وي، خاص طور کله یورپا کې ګوري یا امریکای کې ګوري چې هغه یوکرين جنگ کې یوکرين ډیر زیات سپورټ کول روسیا خلاف، وینزویلا چې دی هغه بالکل د دې سپورټ نه کول. نو دی لحاظ سره چې دی تاسو ګوري نو وینزویلا یو ملک چې دی هغه امریکای هر هغه دښمن ته چې دی سپورټ ورکول چې څوک امریکا نه خوخول. نو دی لحاظ سره وینزویلا او امریکای منځ کې چې دی تعلقات ډیر زیات خراب شوي او دی لحاظ سره چې دی ډانلډ ټرمپ سخت بیانونه ورکړیو چې دا زر تر زر دی. بله خغله سهراوردی تاسو ډېر ښه اشاره درلودې چې د امریکا سره د دوی اختلافات نه وي، نه دي کلونه کېږي چې د دوی اختلافات دي، خو اختلافاتو به هم سره خبرې کوو. خو څنګه امریکا وتوانېده چې نیم ساعت کې راشي عملیات ترسره کړي، ولسمشر ونیسي، پرته له دې چې غټ جنګ وشي؟ ولې تر دغه کچه پورې ولې مادرو ونشو کولی له خپل ځان څخه دفاع وکړي، ساتنه وکړي؟ نیاسیب دا خو تاسو ذهن کې لري چې امریکا یو ډیر غټ فوزي طاقت دی او هغه سره هغه چې کم ایکسپرټیز دی، هغه چې کم مهارت دی، هغه وینزویلا ته نشتا. یو خبره بل خبره دا ده چې هغه چې څنګه دا اپریشنز کوي کنه، ګوره ما خو ځکه اشاره مو کو چې دا اپریشنز ته امریکای د لپاره اول ځل نه دی. دویم خبره دا چې څومره هغه چې کم وینزویلا چې کوم د سیستم دی د کمیونیکیشن سیستم دی هغه دی بالکل بلاک کړي وا. ټول ملک چې دی هغه کې کمیونیکیشن سیستم بلاک شوی او د دې وجه چې دی هغه فوج اړو پیغیونه خوځید، هغه ایر فورس اورنه خوځید، هغه ته پته ونه لګید چې دلته دومره غټ اپریشن روان دی. نو دی لحاظ سره موږ دا خو ویلی شو چې وینزویلا چې دی سنس مزاحمت پکار و چې کړي وي، لیکن دا دی چې اگر داسې تاسو اواکس چې دی یو ډیر هغه د ارلی وارنینګ سیستم چې دی هر ملک والی هغه بالکل دی بلاک کړیو، جام کړیو. دی لحاظ سره چې دی هغه بيخي بالکل خاموشي کې پاتې شو چې کله پورې امریکایانو چې دی دا اپریشن مکمل کړه نو هغه سات معلوماتو شو. هغه ته بیا تاسو ګوري چې وینزویلا کې چې کم هغه ډیفنس منسٹر دفاعي وزیر دی هغه ډیر لیټ رااله ټي وي باندې هغه بیا دا وینا وکړه چې زمونږ چې کم خود مختاری ده، زمونږ واک دی، زمونږ چې کم سوورینټی دا هغه بالکل چې دی تباہ برباد کړه امریکا او مونږ چې دی د پاره ودریګو. لیکن هغه سره تاسو اوس لکسات مخکې پریزیډنټ ټرمپ سپیچ به تاسو کتلی سی ان ان باندې یا مختلف د چینلو باندې هغه دا ویناو کو چې دا چې کوم اپریشن دوه مراحل کې وو. اولنې مرله دا و چې مونږ آرام سره چې دی دا پریزیډنټ به اوچت کو مادرو هغه خزا او دا چې دی سم مسله بني او اگر الته سم مسله جوړیږي نو بیا چې دی دویم چې کوم مرله د هغه په لحاظ سره فول فلیج چې دی وینزویلا باندې، لیکن هغه دویم چې کوم مرله د هغه ضرورت پیښ نشو. نو دی لحاظ سره هغه چې زموږ چې کوم اهداف دي مکمل شوي دي هغه سي دي. دا سات وینزویلا هغه دام وایي پریزیډنټ ټرمپ چې وینزویلا چې دی هغه زموږ په کنټرول کې دی، مونږ به دا چلو چې کله پورې زموږ چې کله پورې بل حکومت جوړ نشي دلته. بله ډیره مننه
ښاغلی سهروردي حتما تاسو ته بیرته راګرځم د ولسمشر ټرمپ همدغه څرګندونه به هم سره خبرې اترې وکړو چې ویې ویلې اړتیا نشته خو که اړتیا شته دویم ځل به دوی بیا بریدونه وکړي په وینزویلا باندې یعنې داسې څه پاتې چې دوی نور بریدونه وکړي. په هر حال ډېره مننه ښاغلی لقمان تاسو ته هم ښه راغلاست وم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو حوصله وکړه. تاسې د امریکا دغه برید ته په کوم نظر ګورئ؟ ولې امریکا مجبوره شوه چې وینزویلا کې بریدونه وکړه او د وینزویلا ولسمشر ونیوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو ملمنو ته درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما په نظر دغه برید تقریبا یو داسې اړخ لري چې هغه منفي اړخ لري، د نظام جهاني په ضد کې قرار لري، ځکه چې په داسې سادګي سره د یو ملک عزت او د یو مملکت هغه حیثیت پښو لاندې کول دا ښه کار نه دی، ځکه چې موږ ملل متحد کې شورای امنیت لرو، ملل متحد کې نور داسې ارګانونه شته، داسې انسټیټیوشن شته دي چې د هغې له لارې دی کولی شي خپل مشکل حل کړي. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې د وینزویلا او د امریکا دشمني ډېر ایدیولوژیک دشمني و. بعد له فدرال کاسترو نه چې کله هغه وفات شو نو دوم قدرت یعنی د کیوبا نه دوم قدرت چې کمونیستي قدرت و هغه وینزویلا و چې تر اوسه پورې پاتې و. نو د خپل مبارزې د امریکای سره یعنی جریان لرله او په عین وخت کې نور ملکونه لکه نیکاراګوا او بولووي او مکسیک هم څه ورسره ولاړ و. نو په دې اساس امریکا په دغه وخت کې دا کار وکړه خپل د منافعو له خاطره. او بله اساسي قضیه دا ده چې وینزویلا په نړۍ کې ډېره غټه د نفت لرونکی دی او په عین وخت کې نور معدنونه هم لري او د جیو استراتیژیک یو ډېر ښه موقعیت د امریکای لپاره. او دلته د چین او د روسیې او د ایران په دغه ملک موجودیت هغې لپاره امریکای لپاره ډېر لوی ګواښ و. نو په دې اساس ډېر دلایل دی چې دا کار یې وکړه، خو په عمومي طور سره د قانوني نظره د انساني نظره دا ښه کار نه دی، ځکه چې امریکا چیرته چې حمله کوي نو هلته بیا ډېر مشکلات خلک ته پیدا کیږي، لکه افغانستان او نور فلسطین نور ملکونو چې ملمنو په دې کې هېڅ اشاره ونه کړله. په هر صورت سره دا مونږ د انسان له نظره د قانونیت له نظره د حقوق له نظره ښاغلی لقمان ښاغلی لقمان امریکا وایي چې له وینزویلا څخه امریکا ته قاچاق کېده، نشهیي توکي قاچاق کېدلې، وسلې قاچاق کېدلې. که په یاد مو وي دا څو میاشتې کېدل چې امریکا پرله پسې د قاچاقبرو په کښتیو باندې بریدونه کول. نو هغوی وایي چې زموږ ملي امنیت یا د امریکا ملي امنیت ته یو خطر و، یو جدي خطر و، بالاخره موږ مجبوره شو چې دا اقدام وکړو. جناب نیازي صاحب دا بهانې خو هر څوک کوي، نو بهانه قاچاق خو دې لپاره نه کېږي چې یو ملک ته حملې نظامي حمله وکړي او بیا لوی طاقت لکه امریکا غوندې په سادګي سره خپل همسایه ته خپل د یعنی استراتیژیک یو ملک ته په دې باندې هغه تجاوز او تعدي وکړي، ځکه د ملک نور ملکونو ته دا د مایوسي سبب ګرځي او دغه د هغې نه انکار دی، د قانون بین المللي نه یو انکار غوندې خبره ده، د کنونسیونونو نه یو انکار غوندې خبره ده. نو دا خو هغه د نو اوس مثلا د دوی کارونه په فلسطین کې په داسې ځایونو کې خو قاچاق هم نه و، هېڅ شی هم نه و. نو اوس که داسې په سادګي سره موږ باور پرې وکړو چې صحیح ده د قاچاق و، نو قاچاق خو نور لوی داسې یعنی لارې وې چې دی بندول هغه، نو د حملې ته ضرورت نه و چې په دې شکل سره. زه د فقط دغه یو شی تشویش لرم چې نظم جهاني اوس هم ډېر قتلونه روان ده په اوکراین کې، په نور ملکونو کې. نو دا نظم جهاني ته ډېر تاوان رسوي، انسانیت ته ډېر تاوان رسوي، دریم نړۍ ته ډېر تاوان رسیږي، غریب او بیچاره او مظلوم ملکونو ته ډېر تاوان رسیږي. نو دې په اساس خو صحیح ده چې امریکا یو لو قدرت ده، یو برقدرت ده. په دې معنا خو نه ده چې ټول اخلاقي اړخ او ټول قانوني اړخ او ټول هغه انساني اړخ خو لاندې وکړي او چېرته چې وغواړي حمله وکړي بیا هملته همغسې تخریب پرېږدي لکه چې افغانستان کې هم دا کار وکړو. نو بنان زه په دې طرفدار یم چې دی باید د قاچاق مخنیوی کړی وای، خو په دې طریقه سره نه. او زه فکر نه کوم چې دا اصلي عامل دی. اصلي لامل دا دی چې هلته د پاناما قضیه ده، په پاناما کې چین مسلط درلودل او په عین وخت کې
وینزویلا ډیر لوی د نفت تولیدونکو ملک دی، نو په دې اساس چینایانو دغه د نفت په هغه کې تسلط درلودله، نو د چین سره رقابت لري د نړۍ په سطح، نو کوشش کوي چې د چین باندې دغه لار باندې کې چې اوس کېدای شي باندې کې پاینده کې. نو بنان ډیر نور خبرې دي چې په دې کې یعنی یو خبره نه ده، هم فکری او تاریخي او هم منطقوي او استراتیژیک مشکلات ورسره او هم دغه اقتصادي او د استراتیژیک خصوصا د پانامې قضیه سره لدی چې مثلا پاناما د هغه په اختیار کې نه ده د وینزویلا، خدای یو ګواښ خو د امریکا ته ځکه چې الته چینایانو هغه سرمایه گذاري کړې و. ډیر خبرې دي په دې قضیه کې. یو خبره مننه ښاغلی لقمان، حتما په دغه نورو قضیو د ایران په دخالت او د چین او د روسیې په ملګرتیا چې له مادورو سره درلوده په دې هم سره خبرې وکړو. ډیره مننه، حتما تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی سنګروال، د مادورو په نیول کېدلو سره اوس کیسه پای ته ورسېده، څه فکر کوئ؟ ځکه څو شېبې مخکې ولسمشر ټرمپ په خبري ناسته کې وویل چې که اړتیا شوه دویم ځل به بیا بریدونه سره کوو، او تر هغې پورې به موږ په دوی باندې سار لرو یا کنټرول لرو تر څو چې یوه نوې اداره راشي. یعنې کیسه پای ته نه ده رسېدلې. نو فکر نه کوم چې دا کیسه په دونه سادهګي باندې پای ته ورسیږي، ځکه تاسو پیږئ چې وینزویلا د نړۍ په دغه سیمه کې نه یوازې دغه سیمه ییزو هیوادونو ته د پام وړ دی، په نړیوال ډګر کې خپل متحدین لري. نو په دغه سادهګي باندې زه فکر نه کوم چې امریکا د وینزویلا ولسمشر او دغه میرمن بوتله او ټول مسایل د په دې باندې ختم شي. او د لکه تاسو چې واوریدل د هغو د دفاع وزیر تقریبا دا یو ویرونکی عمل وګڼه او دا یو ډاره ډک برید وګڼه او امریکا ته ګواښ وکړ چې د وینزویلا ولس به د وړاندې چپ پاتې نشي. تاسو پیږئ نیازی صاحب چې دا د امریکا لومړی ګواښ نه دی. امریکا په دغه سیمه کې همیشه ګواښونه کړي، په نورو هیوادونو کړي، او دغه هیوادونو تاریخ هم په وینو لیکل شوی دی. په 1959 کال هغه وخت چې د هسپانیې سره ښکر په ښکر سو او بیا نتیجه دې ته ورسېدله چې هسپانیه له دې سیمې ووتله، ولې بیا هم په 1959 کال هلته کاسترو انقلاب وکړ، بیا هم دغه ستونزه امریکا حل نسو کړلی. تاسو له دې نه پرته د پانامې کانال پیږئ چې د پانامې کانال په دغه سیمه کې ځانګړی ارزښت لري. هلته د پانامې د کانال په برخه کې هم دی تقریبا حمله وکوله، پاناما یې ترلاسه کړه. همغه و چې په پای کې د یو قرارداد له مخې پاناما آزاده سوه، ولې د وینزویلا هغه جغرافیایي جوړښت ډیر د پام وړ دی. هغه په دې معنی چې د جنوبي امریکا او د منځنۍ امریکا تر منځ تقریبا د پله حیثیت لري، او که څلورو خواو ته وګورو د دې تقریبا لویدیځ ته کولمبیا دی او په جنوب ته برازیل، ختیځ ته ګویانا او شمال ته یو ډیره مهمه سیمه چې د کارابین سمندرګی نومیږي دا دی. او د کارابین سمندرګی هغه سمندرګی ده چې تقریبا د نړۍ لپاره د لرې ختیځ لپاره، د روسیې لپاره او د ډیرو هیوادونو لپاره دا تقریبا ځانګړی سوق الجیشي اهمیت لري. نو په دغه اساس باندې زه ویلی سم چې شاید د وینزویلا سره د کویبا هیواد او یا په څنګ کې د منځنۍ لاتینې امریکا هیوادونه او یا تاسو ما د مخه د برازیل یادونه وکوله چې برازیل هم په 2014 کال باندې د همدې امریکې د استخباراتو لخوا تهدید سو. همغه دښمني هم په خپل ځای پاتې دی، د کاناډا سره هم تقریبا د دښمني لري. نو دغه ډول دښمنیو ته لمن وهل به دا ډیره ګرانه وي، ولې روسیه او چین هم آرام نه کینی، ځکه روسیه پیږي چې د اوکراین مسله چې امریکا ماته پیدا کړې ده، زه باید په دغه سیمه کې د وینزویلا غوندې هیواد ملاتړ ترلاسه کړم. او چین هم د تایوان ویره لري که چېرته امریکا په دغه سیمه کې بوخت وساتي. زه فکر کوم چې هغه د تایوان بل لاسه ورکړي. نو دا هغه پیښې دي چې او به ګورو چې په راتلونکي کې څه کېږي. بله راتلونکي کې څه کېږي ښاغلی سنګروال، دا پیښه سرته نه رسي. بله ښاغلی سنګروال، راتلونکي کې څه کېږي دا مهمه پوښتنه ده. اوس چې مادورو نشته، مادورو به په امریکا کې محکمه کېږي. د مادورو د یو اپوزیسیون
ماچادو ډېره یادونه کیږي چې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. د وینزویلا راتلونکي ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې بالاخره څه به کیږي هلته؟ یوې ډېرې ښې موضوع ته د اشاره وکوله. بلې هغه وخت چې د قدرت ته ورسېده د امریکې هېواد د مخالف ګوند په رسمیت پېژندلی و. زه فکر کوم چې په دغو پیښو کې د مخالف ګوند هم لاس لري او استخبارات د امریکې استخبارات هم لاس لري چې ولې په دومره سادګي باندې د یو هېواد دغه ډول ولسمشر چې د څو ورځې د مخه وویلې چې زه غواړم د امریکې سره مخامخ خبرې وکړم او دا دښمني د یوې ورځې دښمني نه وه، د دښمني تر شا یو اوږد واټن درلود، ولې په داسې سادګي له منځه لاړ؟ خو زه فکر کوم لکه تاسو چې اشاره وکوله، بلې هغه مخالف ګوند چې هلته موجود و هغه د امریکې پلوی ګوند و او یا کوم استخبارات چې په سیمه کې کار کوي دا ټول هغه څه و چې بالاخره دی د دې پیښو قرباني سو. صحیح ده دی به محکمه سي لکه څنګه چې ده وویلې چې د په قاچاق لاس درلوده د هیروینو دا مسله به ورته را پیدا کړي، دی به له منځه لاړ شي. خو فکر نه کوم چې یوازې د ده په له منځه تګ به دا ټول مسایل حل سي، ځکه موږ له دې نه د مخه هم ما اشاره درلودله چې ځینې نور شخصیتونه هم و چې د امریکې په وړاندې ودرېدل، ولې بیا هم هغه موضوع امریکې ونه سوه کړی چې کابو شي. نو په راتلونکي کې هم زه فکر کوم چې د یوه ولسمشر له منځه تګ به دغه مسله له منځه لاړه شي. امکان دی ولري چې سیمه ییز غبرګونونه او نړیوال غبرګونونه داسې زمینه برابره کړي چې امریکا به له ډېرو ستونزو کړاوونو سره لاس و ګرېوان شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی سنګروال. یادونه بیا هم کومه چې خپرونې جریان کې تاسو د مادرو تازه انځور هم ګورئ چې ولسمشر ټرمپ خپور کړی دی له نیول کېدلو وروسته. ښاغلی سهروردي، وینزویلا کې روسیه وه، چین وه، هلته په د تیلو په برخه کې کمپنۍ درلودې، خپله ایران دخیل وه. دغو هیوادونو ته د امریکا برید څه پیغام لري بالاخره؟ د دغو هیوادونو چې ځان ته قدرتونه وي، ایران ځان ته یو قدرت وي، روسیه هم ځان ته قدرت وي، چین هم، د دوی په شتون کې د دوی په حضور کې امریکا راځي او مادرو وړي، دغو هیوادونو ته څه پیغام وه؟ نیازي صاحب تاسو سوال چې دی دا ډیر زیات زر تاسو کو پکار دا دی چې دا سوال نن کم از کم 24 غنټې پس یا یو ورځ دوه ورځې پس وکړی شي، ولې چې دا خو اوسه پورې سچویشن ډیر زیات نوې دی، ګرمه ده. اوسه پورې موږ ته دا پته نشته چې دا د چې کوم درې هیوادونو تاسو وینا وکړه د دې کیپیټال کې یعنی کې د دې مرکزي دارالحکومتونو کې څه روانه ده. یو خدا خبره، بل دا چې د کشان چې کم سوال تاسو ته پوښتنه کو د کشان یو سچویشن چې دی دا 1962 کې شوی دا چې کله سوویت یونین او هغه زمانہ کې او هغه کیوبا ته چې دی بھرپور سپورټ ورکول، هغه سات جان اف کینیډي سوویت یونین ته چې دی دمکی ورکړیو چې زه تاسو چې باندې نیوکلیر اٹیک کوم که تاسو دلته نه نوځي. دی لحاظ سره چې دی نن څه وشوه، نن دا ونه شو چې هغه روسیا ته یا چین ته یا ایران ته دمکی ورکوي، هغه ډایرکټ نومغه خپل ګاونډي ملک باندې چې دی حمله وکړو. بل خبر دا چې کوم حمله شوی دا او دا کس پریزیدنت اوچت شوی دی، دا ما تاسو ته ویل کنه چې دینه مخکې جنرال نوریګا او اغم دی اوچت کړي و عمدغه شان چې دی هیټي کې ارسټیډ یو پریزیدنت چې کوم تختیدلو اغه د پاره چې دی امریکای فوجونه راغلی او بل کس چې دی لری کړي دا چې دی بحال کړي. نو هیټي کې دغه سيونو کې دی ډیر زیاته سي اپریشن موجود. ښاغلی سهروردي، تاسو ته د ځینو نمونه مخکې یادونه وکړه، مثلا د صدام حسین یادونه وکړه یا د ځینو نور یادونه وکړه، خو هلته وضعیت بدل و، هلته خلک راپورته شول، اعتراضونه وشول، جنجالونه وشول، هغې وروسته امریکا مداخله وکړه. خو دلته پرته له دې چې جنجال وشي، اعتراض وشي، امریکا مستقیما راځي او ولسمشر نیسي. تاسو صرف اور صرف دا صدام حسین والا کیس چې دی دا بدل کړي، جنرل نوریګا والا کیس چې دی بالکل د کشانو، نن چې دی مادرو والا کیس هم د کشان دی لحاظ سره او دا ولې دی کوي هغه وجه دا ده چې امریکای سره چې دی یو خپل یو ډاکټراین دی او تاسو به بالکل هغه به کتلی وای چې مونرو ډاکټراین جیمز مونرو اتل سوا دریش کې چې دا ډاکټراین ورکړیو چې دی علاقہ کې یعنی کې ویسټرن هیمیسفیر پښتو کې مونږ دي ته مغربي نیمه کره وایو دی علاقې کې چې د امریکای منوپلی نه سیوا دور سوق بم دلته چې دی
هغه خپل تسلط سیاسي تسلط نشي ساتلی. او تاسو زموږ اوس کم بحث دی هغه کې ایران چین او امریکا ایران چین او روسیا باقاعدګي سره چې د هغه نوم راځي چې هغه بھرپور طریقې سره د وینزویلا سپورټ کول. نو دی لیا سره چې دی هغه اوس نن چې اٹیک کړي دا دی مونرو ډاکټراین پر اړه کې اٹیک کړي دا تاکي د بارني چې کم سیاسي تسلط دی هغه لری کړي شي او دلته دا یو میسج ورکی دا یو پیغام ورکی ټول دنیا ته چې دا چې کم مغربي هیمسفیر دی دی کې څوک ملکم دلته سیاسي تسلط سوای د امریکای څوک نشي ساتلې او ښه زبردست دی ببر امریکا راغلی دا او خپل طاقت چې دی مظاهره کړی دا. اوس د وینزویلا راتلونکي ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ هغه څه چې ښاغلي سنګروال هم ورته اشاره درلوده، فکر کوئ چې له امریکا سره ستونزه حل شوه یا د امریکا راتلونکي اقدامات به په وینزویلا کې څه وي؟ څه به کوي؟ له چا څخه به ملاتړ کوي؟ څه ډول حکومت به هلته راځي؟ یا حد اقل سره کوم د څه ډول حکومت ملاتړ به کوي امریکا؟ ډیره ښکلې تاسو تاسو کوی ګوري ټول نه ولا خو خبره ده چې دا چې تا یو ښه ډیولپمنٹ نه دی، دا ډیر خطرناک ډیولپمنٹ دی. دغه شان چې دی باقی ملکونو دنیا کې چې دی داسې طاقتونه اشته چې کم قدرت لري خپل علاقه کې خپل منطقه کې، نو داسې نه چې هغه بریدونه دغه شان شروع کی. نو دا یو ښه مثال نه دی قائم کړي بلکې د دې مزمت پکار دی. تاسو ګوري چې ټول دنیا چې دی هغه د سچويشن ته ډیر تشويش طریقې سره ګوري، ډیر زیات پریشان دي. یو خدا خبره بل دا اگر دا دلته موږ د ګورو چې باراني ملکونو زورو نو پکار دا چې باراني ملکونو چې کم موږ یادو هغه باندې زور ورکړي وي، خو موږ ته پته ده چې وبو چې دی همیشه کمزور طرف ته زور کوي. نو دلته بریدو شو. سوال دا دی چې اوس راتلونکي څه کم سات تاسو تاسو کو اخري چې کم حصہ ده راتلونکي سچويشن به څنګه. زما دا خیال دی چې امریکا اوس دینه پس دی دلته س فوزي کاروایی به نه کوي. امریکای ته پته ده چې دا فوزي کاروایی اگر وکړي او دا اوږد شي نو داسې نه چې هغې دپاره خپل سر کې چې د یوکرین والا سچویشن دی له جوړ نه شي چې څنګه یوکرین د سچویشن روس دپاره جوړ دی، دلته وینزویلا والا معامله به وشي. نو د دې کوشش به اوس دا وي چې ملک کې دننه یو ریجیم چینج وشي، ملک کې دننه چې دی یو سوټیبل چې دی کس اوچت کړی شي او هغه چې دی ملک پریزیډنټ جوړ کړي او بیا هغې ته چې دی بیا سیاسي بهر نه چې دی هغې ته سیاسي بھرپور طریقې سره حمایت به ورکړي. نو دا پلان به یې دی، لیکن زنه فکر نه لرم چې دا دویم چې کم ویو یا دویم مرحله چې کم ډانلډ ټرمپ ویل چې هغه مونږ اوس ایثار کړی دا او هغه فوزي وه هغه چیرته دا اپلای کوي راتلونکي وخت کې. دا ممکنه لکه ممکنه خدا دې چې دا امریکې دپاره به ښه ني، دا یو دانشمندي به ني. ډېره مننه ښاغلی سهروردي. د وینزویلا دفاع وزیر ویلی چې دوی به مقاومت کوي، دوی به جنگ کوي، دوی به له خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. نو که چېرته رښتیا هم دوی هم داسې کوي هغه څه چې ښاغلي ټرمپ هم ورته اشاره وکړه چې دویم پړاو ته هم کیدای شي اړتیا پیدا شي. په هر حال ډېره مننه، حتما تاسو ته بېرته راګرځم. ښاغلی لقمان راځئ دغه وضعیت له ایران سره که یو څه مقایسه کړو. ایران کې هم له یوې اونۍ راهیسې اعتراضونه روان دي. ایران ته هم ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې د اعتراض کوونکو په وړاندې باید له تاوتریخوالي څخه خشونت څخه کار وانخلي او که چېرته ایران حکومت له تاوتریخوالي څخه استفاده کوي نو دوی به هم مداخله وکوي. د وینزویلا د ولسمشر نیول کېدل ایران ته څه پیغام لري مستقیما؟ مننه نیازي صاحب محترم. اول خو زه داسې فکر کوم چې دلته یو مخفي تعامل د روس احتمالات شته، د روس او د امریکې او د چین په منځ کې به څه وي، ځکه سیاست ته بل اړخ منافع دي، مصالح دي. نو بنان اوس نن سبا مثلا چین تایوان محاصره کړې ده او ټرمپ چې کله قدرت ته رسېدلی دی همیشه د پوتین سره ښه روابط لري. نو کیدای شي دوی داسې تصمیم نیولی چې زه د وینزویلا قضیه ختموم، دلته چین تایوان قضیه ختمه کړي او روسیا اوکراین او ټول زمینه برابر کړي ایران ته. نو د ایران قضیه چې دا ډیره مشترکې نقطې د وینزویلا سره لري او مختلفې نقطې هم لري. مشترکې نقطې دا ده چې ایران لویه نفت صادروونکی ملک دی، وینزویلا عین قضیه ده. او بل دا ده چې د استراتیژیک له نظره دلته ایران تنګی هرمز باندې مسلط ده او د چین سره مشترک. نو الته په امریکا کې د پاناما قضیه ده چې چین الته لاس لري، دا دوم مشترک. دریم مشترک دا ده چې دلته وینزویلا اکثریت د خپل نفت
په چین باندې پلورولي یعنی خرڅوي او ایران عین قضیه یعنی منابع غټه منابع انرژي د چین چې دا ایران او ونزویلا ده دا مشترک نقطې دي اما مختلف نقطې دا دي چې ایران یو هیژمونیک ملک ده او ایران د 2000 کال نه مخکې د رومي یعنی چې هغه وخت کې د غربي نړۍ ممثل و د هغې سره جنګونه کړي ده په دغسې سادګۍ سره نو هغه ایران ځان ته مدنیت لري یو لویه حوزه د ژبې د فرهنګ او د دین پشتواني لري نو بنان دا تفاوت لري او په عین وخت کې دا د چې ایران انقلاب څه ده داسې یو انقلاب و چې څه ډول تفاوت لري مثلا تاسو یادونه وکړه هغه یو دواړه سره مقایسه کړل چې تقریبا ډیر ورته والی لري ونزویلا او ایران په اوسني وضعیت کې هلته هم چین ده دلته هم چین ده هلته هم روسیه ده دلته ایران سره هم روسیه ښې اړیکې لري نو که داسې مقایسوي برخورد وکړو خو ونزویلا کیسه تقریبا ختمه شوه ولسمشر ونیول شول فکر کوئ همداسې په ایران کې هم یو څه کیږي اولا نیازي صاحب محترم دا قضاوت چې بیخي ټول ختم شو فکر کوم چې دا مخکې نه خبرې ده مونږ راتلونکي به ګورو چې واقعا شی ختم شوی ده که نه ده شوی سهروردي صاحب په دې کې اشاره وکړله چې کیدای شي هغه صرف نظام چینج کړي ځکه په امریکا نه غواړي لکه ویتنام غوندې یا لکه اوکراین غوندې دلته د روسیې غوندې مشکل ورته جوړ شي او دومره خبره دا ده چې د ایران خپله د اسلحې چې تولیدوي د کوم راکټونه چې تولیدوي ونزویلا دا قدرت نه لري ایران یو روحي رواني جنگ د امریکا سره لري نه ونزویلا دا ډیر غټه تفاوت دي او بیا ایران تیره نور ملکونو سره یعنی تقریبا نیابتي جنگونه هم درلودله لکه حزب الله او لکه د تحالف شعبي په عراق کې او نور د یمن کې انصار الله په یمن کې نو ونزویلا دا طاقت نه لرله او د جغرافیایي له نظره ایران د امریکا نه ډیر لري ده دریم اختلاف دا ده چې د ایران قضیه د اسرائیل سره ده ونزویلا د اسرائیل سره مشکل نه لري په فکر نه کوم چې ایران په داسې سادګۍ سره لکه چې تاسو مهرباني وکړله د امریکا لاسته راسي او امریکا په دغه شکل باندې هغې سره تعامل وکړي ځکه چې دلته د خلیج منطقې چې ده که ایران سره دغسې یو چلند وکړي نو دا د خلیج ټول ملکونه هغه نفت پلرونکي ټول بندیږي او دا د امریکا په تاوان کې ده نو بنان ډیر غټي قضایا ده او ډیر داسې مسایل ده چې د امریکا او د ونزویلا او د ایران سره ډیر غټ تفاوت لري دا یو فزیکلی برخورد یا برداشت ده چې هغه ولاړو مادورو دزګیر کو او کېدای شي د راسي همدغه خامنه‌ای نه دا د خام مفکوره ده فکر نه کوم چې دا ډیر د استراتیژیک برداشت دی دا ډیر ښاغلی لقمان د ټرمپ ګواښ ته که وګورو چې ګواښ یې کړی چې که چېرته ایران مداخله کوي تاوتریخوالي څخه استفاده کوي امریکا هم مداخله کوي په ایران کې د ټرمپ دغه ګواښ یا دغه خبرداری څومره جدي ګڼلی شو و ټرمپ خو ټولو ته کانادا ته اختیارونه ورکړه پاناما ته اختیارونه ورکړه افغانستان ته اختیارونه ورکړه ایران ته اختیارونه ورکړه نو دا خو ټرمپ وظیفه هم دغه ده چې هر ورځ یو خبرې وباسي او چاته اختیار ورکړي او چاته دغه ډېره مهمه خبرې نه ده خو د تبلیغاتي هغه اړخ دی نو د تبلیغات له نظره کوشش کوي چې نیابتي جنگ په ایران کې هلته کوم نفوذي چې اسرائیل او امریکا په داخل د ایران کې لري لکه هغه رضا شاه پهلوي زوی چې په اسرائیل سره اړیکې لري او په معبد کې عبادت کوي نو دا خو شته دی نو دا خو داسې معنا نه کوي چې ټرمپ دې ووایي دغسې کیږي ټرمپ ډېر خواهشات لري ډېر کارونه کوي خو بیا هم نشي کولی لکه افغانستان لکه نور ملکونه چې موضوعاتو کې چې ویلي عملي کړي دي ښاغلی لقمان مثلا د ونزویلا په هکله هم ویلي بالاخره خبره یې عملي کړله ونزویلا د ایران سره د طاقت له نظره د توانایي نظامی تاریخي او ارزشي له نظر بخي مقایسه کیږي نه ځکه چې ونزویلا د چپی یعنی د کمونستانو د یو اړخ و چې د کیوبا نه وروسته یو ملک هلته پاتې شوی و او هلته نه حمایت کول او نه خپل د طاقت هغه درلودله ځکه چې هغه په امریکا کې دی د امریکا سره تقریبا په قاره امریکا کې دی امریکا سره تقریبا ډیر نږدې جغرافیایي مساحت لري نو بنان ایران خو په هیڅ شکل سره د هغې سره نه مقایسه کیږي نو ټرمپ دی وایي نو ټرمپ خو هر شی غواړي دا د هر انسان یا د هر ملک هغه د توقعات دي یا توهمات دي یا خیالات دي چې ټول په دنیا باندې به سیطره وکړي هغه کولی شي که نشي کولی نو ټرمپ خو اوس په اوکراین کې جنګ وبلله په افغانستان کې جنګ وبلله
په ډېر ملکونو کې جنگ یې بللی دی، داسې نه ده چې ترامپ هر چېرته موافق دی هر چېرته دی ووایي هماغسې کېږي. نو مهمه خبره دا ده چې یو ویل دی، یو قضاوت کول دی، یو برداشت کول دی، یو تحلیل اول دی، یو حقیقتونه ده که نه. بله ډېره مننه ښاغلی لقمان. حتما تاسو ته بېرته راګرځم. بله حتما تاسو ته بېرته راګرځم. ښاغلی سنګروال راځئ د ایران په موضوع کې که لږ نور هم تم شو. مخکې مې له ښاغلي لقمان څخه همدغه پوښتنه وکړه، غواړم تاسو څخه هم همدغه پوښتنه مطرح کړم چې د وینزویلا وضعیت له ایران سره که مقایسه کړو، د ایران په هکله د ټرمپ خبرداری څومره جدي ګڼلی شو؟ بله ډېره ښه پوښتنه ده. لکه څنګه چې وینزویلا امریکا ته ارزښت درلوده، دغه ډول ایران هم البته توپیرونه خو نو طبعا وي، د ګټو مسله ده، کوم ځای کې به یې ګټې ډېرې کوم ځای کې به یې ګټې کمې، خو ایران ورته همدغومره هم ارزښت لري. دا په دې معنی تاسې پوهېږئ چې له یوې خوا امریکا په دغه سیمه کې هېڅ یو متحد هیواد نه لري. هلته د هند سره اړیکې دغومره تودې نه دي، او د چین او روسیه خو د په نړیوال ډګر کې اصلي سیالان دي، او ایران د چین او د روسیې او لږ وړاندې د شمالي کوریا یو متحد هیواد دی. او بل دغه ډول خبرې موږ تاسې لازم لږ د تاریخ شاته وګورو. ډاکټر مصدق هغه وخت چې قدرت ته ورسېده د 1951 را راواخله تر 1952 53 پورې کومې پیښې چې په ایران کې پیښې سوې، امریکې اوس وکولی چې د رضا شاه پهلوي کورنۍ بیا واک ته ورسوي. اوس چې کومې مظاهرې هلته روانې دي، تاسې پوهېږئ چې د مظاهرو د شعارونو په لړ کې یو شعار دا دی چې زنده باد، ژوندی دې وي پهلوي یا رضا شاه پهلوي. د دې نه داسې معلومیږي او د دې نه د مخه که تاسو په یاد وي امریکې او اسرائیلو ګواښ وکړو چې یو ځل بیا موږ غواړو چې په ایران باندې برید وکړو، ځکه ایران هغه څه چې د هستوي وسلو د جوړولو په باب کې کوم نظر درلوده، کوم توپیر نه ده راغلی، او بیا دوی ځینې استخبارات ترلاسه کړي دي چې بیا ایران غواړي چې هستوي وسله جوړه کړي یا ورغوي. نو په دغه اساس باندې ایران دوی ته مهم دی، او ایران د اسرائیلو دپاره هم مهم دی، ځکه چې اسرائیل هغه هیواد دی چې په 1940 کال باندې بریتانیا امریکا په ګډه دا هیواد په دغه سیمه کې جوړ کړ. نو له څو لحاظه ایران دوی ته ارزښت لري. یو دا چې امریکا په دغه سیمه کې ضرورت لري، باید یو څوک ولري، او دومه خبره دا چې د چین او د روسیې د پرمختګ مخه ډب کړي، او د خلیج هیوادونو په شمول، او له بلې خوا د اسرائیلو مسله ده. زه فکر کوم چې دغه برید د دوی په وځنډول سو، یو لامل یې دا دی چې په داخل کې مظاهرې دومره په شدت کې روانې دي چې اوس تقریبا 8 ښارونه لوی ښارونه تر سولې لاندې راوستي دي. زه فکر کوم دې ته هم د انتظار باسي که له دې لارې نه دغه حکومت را نسکور کړي، او ولسمشر هم ژمنه کړې دی چې زه غواړم د مظاهرچیانو یا د لاریون کوونکو سره وګورم. یعنی زه فکر کوم دا یو ګواښ دی. خو څومره چې د ګټو مسله ده، وینزویلا تاسو ته معلومه ده چې یو ځانګړی سوق الجیشي اهمیت لري، لکه د مخه مې چې درته ویلې. بله او په ټوله سنګروال که اجازه راکړئ همدغه د ایران موضوع کې که یو څه تم شو چې ایران په سیمه کې خپل ملګري له لاسه ورکوي، مثلا په لبنان کې یادونه کوو، په یمن کې به حوثیان دي، په سوریه کې هلته حکومت د اسد رژیم بدل شو، په وینزویلا کې که یادونه وکړو، روسیه به هم ورسره یو ځای کړو، ځکه روسیه هم په سوریه کې ملاتړ درلود چې بالاخره هغه حکومت بدل شو. وینزویلا کې هم د روسیې بالاخره دغه ډله چې دا مثلا روسیه، ایران، چین، دغه ته څه پیغام کېدلی شي دا هر څه چې پیښیږي، او بالاخره دوی هر څه په خپلو سترګو ویني، څه به کوي دوی؟ ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ایران تر یو بریده یوازې سوی په لبنان کې 8 سلنه رهبري له لاسه ورکړه، او د حوثیانو په څنګ کې اوس امریکا کوشش کوي چې دغسې یو مخالف لوري ته
لار هواره کی هغه هم د سعودي عربستان په مرسته چې حوثیان هم کابو کی او د سوریه او د عراق مسله چې د ایران له ډیرو نږدو پلویانو څخه و له هغې هم به برخې سو اول ته په خلیج کې خو د پخوانه د قطر سره د سعودي عربستان سره اړیکې له پخوانه دومره خوږې نه وي این د رفسنجاني د وخت نه تقریبا د ستونزه لري نو په دغه اساس باندې د تاسې د خبرې پخلی کوم چې ایران له ستونزو سره مخ دی او تر اوسه د امریکې او د اسرائیلو له ګواښ نه ولیدلی نه دی خو دا اوس دستي د امریکې دپاره دا یو ښه فرصت و ولې یوه خبره چې د دغه په څنګ کې کوم هغه دا ده چې د تایوان مسلې ته مخکې له مخکې چین هلته خپل ځواکونه ځای په ځای کړي چې دا امریکا په دې پوهېږي چې دی څومره کولی شي تایوان د چین نه وساتي او د اوکراین مسله چې څومره دی په اوکراین کې خو ښکاره خبره ده روسیې پرمختګ کړی حتی اروپایي هیوادونو ته یې ګواښ وکوه نو زه فکر کوم چې د ایران مسله لکه ستاسو چې وایي د امریکا د سرلیک نه ده غورځېدلې یعنې یوازې نیکاراګوا یوازې په وینزویلا باندې نشي کولی چې ایران هیر کړي ځکه چې په ایران کې د ده ګټې د دغې سیمې په پرتله باندې ځانګړی اهمیت لري او ډیره زیاته مننه ښاغلی سهروردي که بحث ستا سره راټول کړو راځئ داسې عمومي بحث سره وکړو چې په دنیا کې څه روان دي بالاخره په نړۍ کې څه روان دي له یوې خوا د اوکراین او روسیې جنګ ده د تایوان موضوع پورته کیږي د ایران موضوع ده منځنی ختیځ ده سوریه ده لبنان ده د اسرائیلو او د غزې ترمنځ هغه تاوتریخوالی ده اصلا دا ټول که راټول کړو په نړۍ کې څه روان دي نړۍ کوم خواته ځي تاسو ډیره ښکلې تپوس وګورئ دا ساعت موږ داسې پریزیډنټ امریکې کې ګورو چې چا دا ویلي چې زه به راځم نو ټول جنګونه به ختم کړم تاسو ګورئ هغې پوره کوشش مو وکړو څه نه څه هغې کریډټ ځان ته اخلي بعضې جنګونه هغې ختم کړي نه دي خو هغې کریډټ هغه اخلي اوس ورسره دا مخکاري موږ ته چې هغه جنګونه شروع هم کړه او دې جنګونه شروع فار ایگزامپل دا چې کم خبره موږ نن ډسکس کوو وینزویلا کې دا بل ډیر زیات تشویشناک سچویشن دی دا پکار نه وجه دا شی لیکن اوس وګورئ چې تایوان طرف ته معاملات خراب دي بل طرف ته یوکرین ته ګورو وینزویلا ته ګورو تلته چې د ایران کې چې کم احتجاجي چې کم مهم روان دي او هغه پرانا کې مونږ ته چې کم سيزونه ښکاری نو دا سي ښکاری چې ټول دنیا چې دی هغه داسه ډیر غټ ډیسټربینګ یو سچویشن نه تیریږي امریکای ته پکار نه چې نن دا چې کم بریدو کو دا نو کول پکار اغه وجه دا چې امریکا ټول نه زیات طاقتور دی اگر هغه دا کار کوي نو باقی چې کم ملکونه دي سو قدرت لري خپل علاقو کې هغه به هر صورت به خپل علاقو کې سن سبب برید کوي تاسو دا ساتو موږ چې لږ سات مخکې شاسوار صاحب او لوکمان صاحب خبرو کو ایران لحاظ سره ایران کې چې کم اوس احتجاجي روان دي معاملات روان دي نو تاسو ګورئ سوریا کې دغه سچويشن او بیا حالت چې اسرائیل را لاغي په مدد کې او نن چې کم حکومت راغلي د اسرائیل په ملاتړ سره راغلي دي د کشان چې دي اگر ایران کې د کشان چې دي اسرائیل اوس حمله وکړي یلتا او چې دا حکومت بدل شي نو لازمی خبر ده بیا خو اسرائیل چې دی هغه ډیر زیات خوب بشي ایران د پاره نو دلته چې ټول منطقه ده هغه سیاست به بدل شي لیکن هغه سره یو بل ډیر هم خبره تاسو ته پوس کړي وا چې بای ایران او چین او روسیا چې دی هغه ایران مدد حکومت دا چې کم هواد دی هغه ته مدد لولې ناراض تاسو ګوري چې بي ار آی چې دی یو دا ټریلیون ډالر چې دی کنه پروجیکټ دی او چین چې دی هغه کې ډیر سخت مصروف دی بیا ورسره ایران روسیا ته ګوري نو هغه یوکرین کې مصروف دی نو هغه دی سات چې دی ایران د پاره دومره غټ چې دی هغه جوارګری نشي کاله نو دی لیکن اوس دا سچويشن قتل پکار دی اگر دا غټ ملکونه یو بلتا مخامخ شو نو لازمی خبر دا بیا دریم جنگ عظیم د پاره چې دی مونږ به ځان به تیارو نو لهدا سهروردي نو روسیا چین په نړیواله کچه خپل ملګری ملاتړ او متحدین ورو له لاسه ورکوي په سوریه کې له لاسه ورکړه په وینزویلا کې له لاسه ورکړل نو دوی یوازې پاتې کیږي بل اخره ګوري دا سات اغي ته دا قتل دی چې آیا امریکا چې کم خطر ده سومره غټه ده لکه اگر آیا واقعي دا ټول چې دی دا سات تیار دي چې دریم جنگ عظیم د پاره ځان تیار کی او بیاو کی یا دا معاملہ چې دی دا دومره غټ نه دی او دی ته چې دی دومره زیات واخا واچول چې دی نه دی پکار نو دا ډیپند کوي چې دا سات چې دی روسیا کیپټل کې او چین کیپټل کې سس سوچونه روان دي
بهرحال دا یو خطرناک سچويشن دا سره جوړ شوی دی. هغه وجه دا ده چې څه ایران کې روان دي، څه سوریا کې وشو او څه دا وینزویلا کې نن روان دي. دا درې سچويشنز داسې او بیا تاسو ته پته ده یوکرين کې ډیر زیات ټول یورپ هغه کې انوالو دي. دا سچويشن دا جوړی چې چرته دریم جنگ عظیم طرف ته مونږ روان یو چې مخکې د دینه مخکې چې دا معاملات ډیر زیات لاسونه نوځي. پکار دا دی چې ملل متحد یو ډیر زبردست شانته چې دی یو کانفرنس وغواړي او دا معاملات چې دی حل کیږي. دا خو چې دی سچويشن چې څنګه کم طریقې سره مخکې روان دي دا به زموږ لاسونه نه بوزي. او ډیره زیاته مننه ښاغلی لقمان. ایران دغسې مخکې چې یادونه وشوه په سیمه کې خپل ملګري او متحدین له لاسه ورکړي. ایران هم یعنې ویلی شو چې په یو ضعیف حالت کې قرار لري. نو امریکا کولی شي له دغه موقع څخه استفاده وکړي یا وګوري چې یو ښه موقع د ایران هم ضعیفه شوی، په سیمه کې ملګري هم له لاسه ورکړي او هغه کوم ملګري چې مخکې درلودل هغه اوس نه دي پاتې او په ایران باندې هم داسې یا برید وکړي یا په ایران کې د رژیم د تغییر موضوع را مطرح کړي. مننه نیازي صاحب محترم. اولا یو بل نقطې ته زه اشاره کوم، هغه دا ده چې د امریکا دغه حمله په ونزویلا کې یا فشار په ایران کې یو بل ډیره منفي اړخ ټول انسانان ته دی راوړي. هغه شی دی هغه مسابقه منفي یا منفي رقابت د غټ ملکونو لکه چین، لکه روسیا، لکه خپل امریکا ده او دا بشریت ډېر لوی ګواښ ده، لکه اتوم جوړول، پهپادونه جوړول د یو بل د انسان له منځه وړلو لپاره دا په طور عموم سره دا فشار راوستل ښه اړخ نه لري. نو اوس چې تاسو مهرباني وکړله چې مثلا ایران خپل دوستان له لاسه ورکړی دی یا خپل متحدین له لاسه ورکړی دی، نو بنان روسیا او چین هم دا کوشش کوي چې د امریکا متحدین له منځه یوسي، لکه چې اوس اوکراین له منځه ولاړو، نور هم دغسې ملکونه تحت فشار لاندې ده. دا بحران ادامه لري، یعنې داسې نه ده چې دا درته ختم شو. او بله ایران چې کوم مونږ تاسې داسې فکر کوو چې بیخي له منځه تللی دی او ضعیف شوی ده، دا هم یو اړخ ده. دا دونه فشار چې لکه اوس کردان په دې باندې فشار راچوي، بلوچان فشار اچوي، مثلا د خواته آذربایجان فشار پکې اچوي، د افغانستان له خوا هم فشار شته دی. دې کې شک نشته چې ایران په د 45 کال کې یا په 48 کالو کې د یو محاصرې لاندې ده او ډیره غټه جنگ د غرب او د شرق سره چې ممثل ایران دغه جریان لري او امریکا ډیر لوی ملکونو ته امتیازونه ورکوي د ایران په سر او ډیر ګروپونه جوړ کړي دا ګروپونه چې د دینی په شکل جوړیږي په اسلامي نړۍ کې، خصوصا په پاکستان او افغانستان او دغه ملکونه دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد یو حرکت ده. نو دا فکر نه کوم چې اوس موږ په دغه ډېر یعنی په دا سادهګي سره دا قضاوت وکړو چې بیخي ایران له منځه وځي او دغه د جنګ نو د وینزویلا راتلونکي ته تاسو بل اخره په کوم نظر ګوري؟ اوس چې مادرو نیول شوی په امریکا کې به محکمه کیږي، د وینزویلا به څه کیږي؟ راتلونکي به څنګه وي؟ وینزویلا قضیه کاملا مشخص ده، هغه دونه یو قوي ملک نه و، هغه صرف یو تولید لرونکي ملک و او بل خپل اسلحه نه تولیدول، حمایت کننده داسې غټ حمایت کننده نه درلودله. نو بنان هغه کاملا د ایران سره نه مقایسه کیږي، ځکه ایران خو دلته د روسیې او د چین سره تړاو لري. د ایران له منځه وړل د چین او د روسیې لپاره ډېر لوی ګواښ دی. نو بنان وینزویلا فکر کوم چې همغه بیا هم تکراروم چې دی کیدای شي په داخل کې د حکومت تبدیل کړي. هغه یو ښځه ده چې هغه د نوبل جایزې اخیستې دی، کیدای شي قدرت هغې ته وسپاري او دا خپله یو ډېر غټ سوال دی چې یو سړی د نوبل هغه اخلي جایزه هم ګټي، بیا د خپل ملک په ضد کې خبرې کوي، هغه کېږي په سیاست کې په دې شکل سره مبارزه کوي. دا ټول د منافعو جنګ ده، د مصالحو جنګ ده، څه مصلحت د امریکا مغه کار کوي. نو بیا هم امریکا ډیر لوی جنگ په امریکا کې نه غواړي، ځکه چې هغه د امریکا په ګټه نه ده. امریکا لا د امریکا ضد مفکورې لري. ډیره زیاته مننه تاسو درې وړ درنو مېلمنو چې خبرونه کې مرسته سره برخه واخیسته. کور ودان ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه. په دې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت. الله مو